سلامونه ملګرو. د نن ویډیو کې د خدای خدمتګار تحریک باره کې خبره کوو. د باچا خان باره کې یو ویډیو مونږ جوړه کړې هم ده، خو هغه خبرې چې د هغې نه پاتې شوې وي او هغه خبرې چې د خدای خدمتګار تحریک باره کې هغه بیسک انفارمیشنز دي او په کار ده چې مونږ د دې نه ځان خبر کړو، نو هغه په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ګورئ، خدای خدمتګار تحریک یو تحریک و موومنټ و چې باچا خان لانچ کو. باچا خان د دې بانی و او په 1929 کې دا تحریک شروع کړو. د دې نه مخکې هم باچا خان داسې واړه واړه ارګنایزیشنز جوړ کړو، خو هغې دومره کامیابي ترلاسه نه کړه څومره کامیابي چې خدای خدمتګار تحریک ترلاسه کړې وه. چې اول کې کله هم باچا خان دا تحریک لانچ کو، نو دا تحریک هغه ټیم سیاسي تحریک نه و، بلکې دا تحریک سماجی تحریک و چې سماجی لحاظ سره، معاشرتي لحاظ سره پښتانه را یو ځای کې اتفاق اتحاد پکې پیدا کی او د علم په لارې روان کی. لکه څنګه چې موږ په ویلي دي چې باچا خان په سونو باندې سکولونه جوړ کړي د پښتنو ماشومانو د ایجوکیټ کولو لپاره کنه، نو دا سماجی تحریک په اول کې، او دا چې هغه کوم دا کارونه کول کنه، نو دا په اصل کې د خدای خدمتګار تحریک حصہ وه. نو دی بیا څه وخت پس چې کوم دی وجوهات داسې راغلل چې د هغې وجوهاتو د وجې نه دا تحریک سیاسي تحریک ته کنورټ شو. نو خلک وایي د دې سیاسي کامیابۍ څه دي؟ خلک کامیابۍ دې ته وایي چې حکومت یې کله جوړ کړی دی. نو که هغې انګل نه موږ وګورو نو هم دی کامیاب شوي دي. ولې نه دي کامیاب شوي؟ حکومتونه یې جوړ کړي دي. د 1937 الیکشن چې کله وشو، نو په پښتونخوا کې حکومت خدای خدمتګارو جوړ کړی و، دی الیکشن ګټلی و. او ډاکټر خان چې و نو دا د باچا خان مشر ورور خان عبدالجبار خان خپل نوم و، د هغه د دې صوبې وزیر اعلی و. هغې نه پس چې په 1946 کې الیکشن وشو د ازادۍ نه یو کال مخکې، نو بیا په پښتونخوا کې خدای خدمتګار وګټو، بیا یو پیرې د ډاکټر خان وزیر اعلی شو. ښه د دې نه پس چې کله پاکستان جوړ شو، نو بیا خو باچا خان ولی خان څو کاله خدای خدمتګار په جیل کې پراته وو. خو په هغه زمانه کې هم په 1955 کې چې کله حکومت د پاکستان د څلور وړه صوبې یو صوبه کړه، مغربي پاکستان ویسټ پاکستان یې ولې نوم کېښود، نو او لومبی الیکشن وشو. نو په هغې لومبي الیکشن کې هم دقه د باچا خان ورور ډاکټر خان د دې ټول ویسټ پاکستان د مغربي پاکستان وزیر اعلی جوړ شوی. نو دا د دې هغه لکه چې خلک وایي حکومتونه یې کله جوړ کړي دي، نو حکومتونه دی جوړ کړي دي د ازادۍ نه مخکې هم، د ازادۍ نه بعد هم، بیا رسول فکر بټو په دور کې هم د الیکشن ګټلی. نو دا خو د حکومت هغه دی، خو صرف حکومت جوړول خو کامیابي نه دی که نه، کامیابي خو ډېره نوره ده. د دې تحریک د وجې نه باچا خان پښتانه یو موټی کړل. لکه ګورئ څنګه چې یو شاعر وایي که نه چې دا نر خوشحال و چې لښکرې کړې، په پښتنو کې لښکرې ګرانې دي. نو څنګه چې خوشحال خان، پیرو خان او احمدشاه بابا پښتانه را یو ځای کړي وو، اتحاد یې پکې پیدا کړی، نو داسې باچا خان هم د جنګ دپاره نه، د خپلو حقوقو دپاره، د پرمختګ دپاره پښتانه یو موټی کړل. نو دا پښتنو کې اتحاد پیدا کول دا د خدای خدمتګار تحریک یو ډېره غټه کامیابي وه. بیا او اتحاد ګورئ د دې نه پته لګي که نه چې باچا خان لا پښتنو خدای خدمتګارو له هغه په 1937 کې هم پښتنو کوټونه ورکول، 46 کې هم ورکول، نو خو باچا خان سره خلک نو ووټ یې وله ورکو که نه. او بله دا خبره ده چې پښتنو کې سیاسي شعور پیدا کو، پښتنو واړو دپاره یې دغه د سکولونه پرانستل او ایجوکیټ کول دا یې پکې پیدا کړل. نو دا د خدای خدمتګار هغه تحریک هغه کامیابی وي چې نو دغه زمانه کې ګورئ د باچا خان په کانګرس کې شامل شوی و. د باچا خان کانګرس کې شامل شوی و، په مرکزي سطح باندې باچا خان د کانګرس حصه وه. خو ګورئ تاسو ته دې دا پته چې په مقامي سطح باندې د پښتونخوا په لیول باندې هغه خپل خدای خدمتګار تحریک د خپله پارټي چارې هم په کانګرس کې ضم کړې نه وه، مرچ کړې نه وه، بلکې دا جدا د دې جدا حیثیت و. دا چې یو تاسو ته پته وي. بله خلک دا خبره کوي چې باچا خان یا خدای خدمتګار د ازادۍ نه مخکې مسلم لیگ سره ولې لړل نه. نو ګورئ مسلم لیگ سره تللی دي، د اتحاد جوړولو کوشش یې کړی دی، مسلم لیگ اګنور کړي دي، نو بیا هغوی کانګرس له تللی دي. یو دا خبره ده. دویمه دا خبره ده چې په اصل کې مسلم لیگ د پالیټکس چې کوم و، نو د باچا خان پالیټکس چې کوم و د عدم تشدد هغه او د انګریز نه د ازادۍ حاصلولو لپاره، او چې ملک دوه ټوټې نه شي، انډیا دوه ټوټې نه شي، نو د باچا خان هم دا مایند سیټ او تاټس و، د کانګرس هم دا و، نو چې دوی دواړه یو بل سره لګېدل نه، ځکه کانګرس له لاړ. مسلم لیگ خو پارټیشن غوښته که نه، او مسلم لیگ داسې یو پارټي وه چې دوی خو د ازادۍ د تحریک په ځای باندې د انګریز هغه بي ټیم و. نو په دې وجه باچا خان چې هغه فریډم فایټر و، ازادي غوښتنه به څنګه مسلم لیگ له راته. ښه د دې نه بیا د ANP چې کله جوړ شو، نو اول خو دا ANP نه و بلکې NAP و، نیپ و نه، نیشنل عوامي پارټي وه. نو ګورئ د ازادۍ نه بعد چې موږ مخکې ویډیوز کې د بابړې ویډیو هم شته، په هغې کې هم ویلي دي چې کله په جون 1948 کې باچا خان، ولی خان او خدای خدمتګار جیل ته واچولی شو، په دوی باندې بین ولګېد، په بابړه کې دوی شهیدان کړی شو. د هغې نه پس د باچا خان که موږ وګورو نو تقریبا لکه د شپږو کاله شپږاته کاله خو هغه په جیل کې پروت و. بیا چې کله هغه راووت نو هغه په خپله بذات خود د دې سیاست نه ځان کناره کش کو،
د پاکستان د سیاست نه او بیا ولی خان مخکې شو د چې کله بیا ولی خان مخکې شو نه خدای خدمتګار تحریک هغه سماجي تحریک خو په خپل ځای باندې پاتې شو خو ولی خان چې کوم دی نه نیشنل عوامي پارټي حصه شوه نو د نیپ حصه شوه په نیپ کې په هغه زمانه کې صرف په نیپ کې دا نه لکه څنګه چې مونږ تاسو اورېدلي دي چې د زرداري پلار ویوم په نیشنل کې نو دا په هغه زمانه کې په دې نیپ کې ګورئ د بلوچستان نه او تر دې پورې چې د بنګال نه داسې نور سیاستدانان به کوم نو دا نیپ اول بیا اے ان پی شو وخت په وخت باندې اوس آیا دا تحریک د خدای خدمتګار تحریک اوس موجود دی نو هغه شان خو نه دی ځکه چې اے ان پی سیاست کوي اے ان پی د دې ځای نیولی دی او د نن اے ان پی او د هغې زمانې خدای خدمتګار تحریک کې هم ډېر زیات فرق دی ځکه چې په باچا خان کې او د نن اے ان پی چې څوک مشران دي هغې کې فرق دی که نه ولی خان کې او چې نن اے ان پی څوک مشران دي هغې کې فرق دی که نه ټول نو اوس او ماحول کې فرق دی که نه اوس خو هغه ماحول او فضا نه ده که نه نو د هغې د وجې نه هغه شان خو نه دی موجوده خو هغه چې خلک ځان ته هغه خلک چې ځان ته باچا خانیان وایي نو هغه خلک خو موجود دی که نه نو په انډیویجول لیول باندې انفرادي سطح باندې هغه به خلک چې د باچا خان د نظریې نه متاثره دي هغوی په څه ناسه شکل کې اوس هم خدای خدمتګار تحریک د خدای دپاره د خلکو خدمت کول دا تحریک دا جذبې سره کار کول دا اوس هم هغوی کوي نو موږ له هم پکار دي چې دا خو یو ښه تحریک دی او موږ په دې کې که په اجتماعي طور سره نه انفرادي طور سره په دغه تحریک کې شامل اوسو او دغه شان د پښتنو د پرمختیا لپاره د پښتون وطن د پرمختګ لپاره کار کوو ډېره مننه